السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. فضل الرحیم الرحیم پوښتنه کړې ده که یو څوک د چا په بچیانو باندې خوشحاله وي چې هغه په بدو لارو باندې روان شي او تر دې چې د بل چا بچیان بدو ته هڅوي او د خپل بچیان صالح غواړي د لپاره ګناه شته که نشته دی. د ترمذي حدیث دی. راوی د حدیث حضرت واصله بن اسقع رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تظهر الشماتة لأخیک فیرحمه الله ویبتلیک. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ته د خپل ورور په تکلیف د خوشحالي اظهار مه کوه، الله رب العزت به په هغه رحم وکړي او تا به پکې مبتلا او اخته کړي. یعنی الله رب العزت به هغه د تکلیف نه خلاص کړي او تا به پکې راګیر کړي. نو که یو څوک داسې وي چې د یو چا اولاد بدو ته هڅوي او په دې باندې خوشحاله دی چې هغه بد عمله شي او د خپل اولاد صالحه غواړي، الله رب العزت به د ده اولاد نه اهله کړي، الله به په بدو روان کړي او د هغه سړي اولادونو ته الله رب العزت هدایت وکړي. ټول جهان رسول الله د حسن د هر وخت تورې باران رسول الله باران رسول الله سمسور دی پراتلو سو ټول جهان رسول الله د حسن د هر وخت تورې باران رسول الله باران رسول الله د وخت دی د هجر په دردونو مبتلا یم د وخت دی د هجر په دردونو مبتلا یم دردونو مبتلا یم دردو ته می سکون یې هم درمان رسول الله د حسن د هر وخت تورې باران رسول الله باران رسول الله سمسور دی پراتلو سو ټول جهان رسول الله د حسن د هر وخت تورې باران رسول الله باران رسول الله